دوهم فصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوهم فصل پدې کې سو موضوعات ته اشاره ده. تعوذ او تسمیه ده د فصل نوم ده. پدې کې به لحن پیژنو، لحن جلی ډولونه به پیژنو، د تعوذ او د تسمیه محلونه به پیژنو، د تلاوت ابتدا یعنی شروع کول د تلاوت په دې باندې به ځان پوه کوو، د ترتیل اجزا او د ترتیل مراتب. دا دغه فصل عنوانونه او درسونه دي. خو نن درس چې دا زمونږ په لحن باندې ده. نننی درس زمونږ څه شی ده؟ لحن. لحن یو عربي کلمه ده. متوجه یاستئ؟ لحن یو عربي کلمه ده چې په دوو معناګانو سره راځي. لحن لب او لهجې ته ویل کېږي، طرز او انداز ته ویل کېږي. متوجه یاستئ؟ لب او لهجه، طرز او انداز چې موږ تاسو وایو. صحیح شو؟ او مروجه معنا یې غلطي ده. یعنی کله چې دغه لحن د تجوید خلاف واقع شي بیا دې ته دا د غلطۍ معنا ورکوي. ځکه غلطۍ معنا ورکوي چې دا د تجوید ضد شی ده. لحن د تجوید د ضد شی ده. تجوید څه ته ویلی کېږي؟ قرآن ښایسته کول، قرآن ښایسته ویل. لحن څه ته ویلی کېږي؟ قرآن غلط ویل. ضد شو که نه شو؟ ضد باندې شی ښه پېژندل کېږي. متوجه یاستئ؟ تجوید ویلی کېږي قرآن ښایسته ویلو ته. کله چې ښایسته نه شو، غلط شو، نو هغه بیا لحن ته وړي. نو دغه لحن دوه معناګانې لري. یو لب او لهجه، لکه څنګه چې حدیث کې پرون تیر شو که نه، اقرأوا القرآن بلحون العرب. تاسو قرآن کریم ووایئ د عربو په لهجې سره، د عربو په طرز سره، د عربو په انداز سره، د عربو په لهجې سره. صحیح شو؟ لهجه. خو دا دویمه معنا چې ده نو هغه غلطي په معنا باندې ده. کله د غلطۍ معنا ورکوي؟ کله چې د تجوید خلاف واقع شي. کله چې د تجوید خلاف واقع شي. یعنی موږ داسې ویلی شو چې د قرآن کریم صحیح ویلو ته تجوید او د قرآن کریم غلط ویلو ته لحن وایي. صحیح شو؟ واضحه شوه که نه؟ قرآن کریم صحیح ویلو ته تجوید او د قرآن کریم غلط ویلو ته لحن ویلی کېږي. ها، لحن کلمه خو پوه شوئ. یا لب او لهجه ده او که د تجوید خلاف واقع کېږي نو بیا غلطي ده. آیا دا غلطي په خپلو کې څه اندازه فرق لري که مطلق غلطي ده؟ نه، دا من حیث غلطي. لب او لهجه پرېږدو، مونږ خو تجوید په خلاف باندې هغه کوو. ځکه دا باید پیژندل پکار دي. زه تجوید زده کوم، چې تجوید زده کوم هر هغه شی چې د تجوید خلاف واقع کېږي زه باید اول هغه وپېژنم چې سبا دغه کار مانه ترسره نه شي. یو شی چې وپېژندل شي که نه بیا سړی نه ترسره کوي. نو چې ته د تجوید په اهمیت باندې به په هغه وخت کې پوه شې چې تجوید ضد شیان ته وپېژنې چې دغه وجې نه تجوید خرابېږي، دغه وجې نه تجوید خرابېږي. نو لحن غلطي ته ویلی کېږي. نو دا غلطي په دوه قسمونو سره ده. یو ته ویلی کېږي لحن جلی او بل ته ویلی کېږي لحن خفي. لحن جلی لن او آسان تعریف. لحن خو مو پېژنده غلطي، جلیم غلطي ده او خفي هم غلطي ده. د دواړو ترمنځ لحن جلی ویلی کېږي ښکاره غلطي، غټه غلطي. ښکاره غلطي، غټه غلطي. څومره ښکاره، څومره غټه، یو من، دو منه، څومره ښکاره. خبره د نقطې ته متوجه شي. دومره ښکاره چې هر څوک ورباندې پوه شي، دومره غټه چې هر څوک ورباندې د لحن جلی په لحن جلی باندې په پوهېدو دپاره علم ته ضرورت نشته. یو سړی چې مطلق د قرآن کریم دغه ابتدایي حروف چې دي 9 حروف هجا دې سره آشنایي ولري، دې سره، نو هغه لحن جلی پوهېږي او لحن جلی پېژني. څنګه تاسو وایي دا څه مطلب چې موږ دومره کوشش کوو دا څه غټ هر څوک پوهېږي؟ لحن جلی باندې هر څوک پوهېږي. یا دومره واضح وي چې علم ته پکې ضرورت
نشته، تفسیر ته پکې ضرورت نشته. لکه مثلا یو څوک قرآن کریم حروف پیژني، هلته ح راغلی ح او هغه ها ووایي، د ها او د ح د پیژندلو لپاره کوم 2 میاشتې کورس ته ضرورت شته چې دا ح ده او دا ها ده شته؟ یعنې دومره واضحه غلطي وي چې د ح په ځای باندې ها وویل شي، د سین په ځای باندې ثا وویل شي، د ذال په ځای باندې ضا وویل شي، د دال په ځای باندې ضاد وویل شي، د طوا په ځای باندې تا وویل شي، او د تا په ځای باندې طوا وویل شي. دومره واضحه غلطي، دومره غټه غلطي چې تبدیل د حروف راشي. یا مثلا دومره واضحه وي یو ځای کې زبر ده ته زیر وایي، یو ځای کې زیر ده ته پیش وایي. دا واضحه غلطي نه ده، په دې باندې عام خلک نه پوهېږي چې قرآن کریم راواخلي چې هلته انعمت ده، که تا انعمت وویلې یو عادي سړی که ناست قاري صاحب دا دې غلط وویلې، نو هغه خو علم نه دی کړی، هغه خو تجوید نه دی کړی، خو په دې خو پوهېږي زبر او زیر خو پېژني که نه. یعنې دومره ښکاره دومره غټې غټې غلطیانې وي، یا پکې حرف بدل شي او یا پکې حرکات بدل شي، یا پکې شد په ځای باندې سکون راشي او د سکون په ځای باندې شد راشي، مشدد مخفف شي، مخفف مشدد شي، مد چې دی نو غیر مده وګرځېږي او غیر مده چې څنګه شي مد وګرځېږي. خبره ورسېدلې؟ دقه شان غټه وي، ښکاره وي، عام خلک ورباندې هم څنګه شي پوه شي. دغه ته ویل کېږي لحن جلی. لحن جلی مو پېژانده؟ غټه غلطي، ښکاره غلطي، دومره غټه دومره ښکاره چې هر څوک ورباندې چې مطلق وګوري او واوري ورباندې پوه شي چې دا شی څنګه ده غلط ده. ښه دومره چې ښکاره وي چې دومره غټه وي هر څوک ورباندې پوهېږي، د دغې غلطي حکم بیا څه ده؟ حرام ده. داسې غلطیانو حکم څه ده؟ حرام ده. او حرام ولې ده؟ ځکه چې په ډېر وخت کې معنا بدلیږي، په ډېر وخت کې معنا بدلیږي، او د معنا چې کله بدله شو که دغه تلاوت تا په مانځي کې کړی وي نو هغه مونځ هم بیا فاسدېږي، د مونځ د فساد سبب ګرځي. نو داسې فاسدېږي چې بیا په سجده هم راګرځولی نه شي. اوس 2 مثاله به درکړم چې څنګه مونځ پې فاسدېږي. مثلا یو ځای کې راغلی قل، زمونږ ستاسو په دې منطقي کې ځینې منطقي دي هغه قاف په ځای باندې چې وایي هغه به وایي کل، څه ته جوړ شو مونځ پې فاسدېږي که نه فاسدېږي مولوي صاحب؟ قل وګوره او کل وګوره، معنا باندې خو پوهېږي، وړه جمله ده. قل معنا ده ووایه او کل معنا ده ډېر لږ فرق کوي که نه؟ لږ فرق کوي. خو څه فکر کوئ د داسې غلطي راشي نو دا غټه غلطي نه ده؟ نو دې ته علم ته ضرورت شته، صرف و نحوې ته پکې ضرورت شته؟ خو پوهېږي سړی چې د قاف په ځای مې کاف وویلې. قلب راغلی یو ځای کې قلب قلوب، او ته دا قاف بدل کې په کاف باندې څومره فاسده معنا ورکوي؟ ورکوي که نه ورکوي؟ بیا موږ دې ته وایي چې دا خو پروا نه کوي، خیر ده، نو وړه غلطي ده، دا وړه غلطي ده. د دې معنا باندې تاسو فکر وکړئ. قلب نه چې نو شی جوړېږي، هغه الفاظ یې اخیستل ته مناسب نه دي. مسجد ده، د الله تعالی کور ده، یعنې دا وړې غلطیانې نه دي. خو موږ دې ته چې وایو هغه څوک چې نه زده کړي ځان ته پرده وایي دا وړې خبرې دي، موږ عجم یو. نو ته عجم یې نو اوس چې دی نو سړي ته به سپی وایې، عجم یې نو هر کار به کوې، تور ته به سپین وایې، ورځ ته به شپه وایو ځکه عجمان یو. همداسې به کوو قاري صاحب؟ ځکه عجم یو. نو چې عجم یو چې څه په خوله راځي وایو به نه، نو عجم دا معنا نه ده چې څه په خوله راځي وایې به، څه چې اصول دي اصول به مراته وو. صحیح ده؟ دغسې غټې غلطیانې دا مې ته مثالونه درکړه ګوړله، دا مې ته 2 مثاله درکړه. که دې مثالونه باندې زه نور وغږیم دا درس موږ نه اوږدېږي، په دې باندې تاسو پوهېږئ، ماشومان خو ناست دی. یعنې په دومره قاف او کاف او دا عام مرض ده، عام مرض ده، خو دا اصلاح پذیر ده، دا اصلاح کېږي، راهنمایي ته ضرورت لري. نو څوک چې استادان دي هغه د دې نقطې ته ډېر زیات متوجه اوسېږي. داسې نه وایي چې زه بیا تجوید کې زده کېږي. ځینې خلک داسې وایي چې قرآن زده کړه چې په خوله راځي بیا تجوید کې زده کېږي. تجوید کې نه زده کېږي وروره، تجوید تا ته راهنمایي کوي، تا ته لاره ښیي. تجوید ستا سترګې خلاصوي،
زده یې که په همدغه اوس پې زده که خیر د تعریف کوی مه ورته خو صحیح تلفظ باندې ژبه یې همدا اوس نه باید واوړي. حکم یې څه شی ده د لحن جلي؟ حرام ده. ځان به ترې ساتو که نه حرام کې مبتلا نه شو. حرام شی خو ځان ساتي. دوهم قسم غلطي لحن څه شی؟ خفي. خفي معنا دا د جلي ضد ده. وړه پټه هغه غټه ښکاره. دا وړه او پټه دومره وړه دومره پټه چې هغې پسې ضربین ګرځول غواړي. هغې ته په کتاب کې چشمې کېښودل غواړي. په هغې باندې هر څوک نه پوهېږي. لکه څنګه چې هلته هر څوک پې پوهېده خو په لحن خفي باندې هر څوک نه پوهېږي. لحن خفي د پېژندلو دپاره داسې درسي حلقاتو ته ضرورت ده. ځان چې کله یو سټیج ته ورسوئ له خیره سره بیا به ته پوهېږي چې دا لحن خفي ده. بیا وړو وړو غلطیانو ته بیا یعنې لحن خفي پیژندل درک کول او د هغې نه ځان ساتل دا ستاسو کار ده. آسان کار نه ده. دا سخت کار ده او سخت کار تاسو ته په غاړه اچول شوی. غټې خو هر څوک پیژني نو تاسو به وړو پسې ګرځئ. تاسو به د وړو نه به هم ځان ساتئ. دا زما شخصي خپل یو هغه د کله کله بې زه وایم د دې حکم خو مکروه ده. د لحن خفي حکم مکروه ده. مونځ پرې نه فاسدېږي خو تاسو دپاره دا هم مکروه نه ده. ځکه تاسو په آینده کې استادان کیږئ ماهران کیږئ دغه علم به نورو ته انتقالوئ. نو دې وجې نه هغه وړو نقطو ته هم باید تاسو څنګه شئ متوجه شئ. غوږونه هم باید خلاص وي سترګې هم باید خلاص وي. متوجه اوسئ چې کومه نقطه معنی چېرته پاتې نشي. صحیح شو. د دغه لحن خفي چې وړه غلطي ده پټه غلطي ده هر څوک پې نه پوهېږي. یوازې هغه خلک پې پوهېږي چې دغه فن کې ځان تر مهارته ورسوي. په ځینو باندې به پوهېږي خو په هغه جزیاتو باندې نه پوهېږي. نو دا بیا تاسو ته هغه وخت معلومیږي چې کله تاسو دې سټیج ته راورسېږي کله چې خلک هم دې سټیج ته کښېني بیا ورته وایي چې موږ دلته مسابقه کوو د دې ترمنځ داوري وکوه. بیا تاسو ته دا انداز معلومیږي چې هغه دا څه ورته وایي چې دلته څه کول پکار دي. خلک وایي دا خو یې صحیح وویلی هغه ظاهري الفاظو ته ګوري. بیا چې ورته پړپړه ورته راوباسي دا مشکل په هغې خو هغې نه پوهېږي. هغه خو وایي چې قرآن کریم یې صحیح وویلی. نو هلته چې کوم جزیات دي په هغې باندې هغې کار نه دې باندې عام خلک نه پوهېږي. په دې باندې عام خلک نه پوهېږي. دا ستاسو کار ده. نو دا حکم چې دی نو دا مکروه ده. صحیح شو. ها دا د لحن جلي او د لحن خفي تعریف شو دې ځای پورې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.